موټي مالوچ مې دې راوړي ستا سودا ته ناست یم خیر که د ټولو خریدارو نه د شاته ناست یم ډېر خریاب دلته به کم شهید ستوري د اسمان جوړیږي دلته خو دومره مړه شو هسې نه اسمان ختم شي ډېر خیاره دا بیا ووایه یاره ډېره مننه خوند خو یې دا دی چې کږو وږو شیبو کې درشم بیا به یې څه خوند وي جانانه چې باران ختم شي ډېر خریاب ته د سیلۍ غوندې راوال وتلې منګه تڼۍ د ګریوانه پرانستی ډېر خریاب د یو بنده زیوي د زړه په کور کې د یو بنده زیوی د زړه په کور کې زه تې بهر ناست یم او ته په کور کې ځای زما ونه رسېدو ګنې نو مشر ومه زه په کور کې دا په ټپو کې چا ور یاد کړم څه چل پې وشو د واده په کور کې کم نصیبي او ناپوهي داسې وي ځان مې پردی ګڼو د تره په کور کې سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نیازه خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده دغه شعرونه زموږ د ګران ملګري د خان عمرزی و دا ما چې کم ستاسو سره شریک کړه د خان عمرزی نه مونږ کلونه وړاندې زه او فضلداد رود راغلی وو او د هغوی په کلي کې مو دغه یو ناستې را جوړ کړی وو د وصال مازدیګر مو ریکارډ کړی وو خو یو وارې بیا په دغه باراني موسم کې په دغه ګورو وریځو کې د خپل ملکڼ نه را روان شو د خان عمرزی خواله راغلو دغه ملګري د ټول آباد وي چې په دغه صحرا باندې داسې خوندور ناستې را جوړ کو خو دغه ساز کې ګڼېږي د دغه باران پته نه لګي ځکه چې د سپرلي موسم دی د پسرلي په موسم کې به په یو ځای کې باران وي او په بل ځای کې به شین وي خو خان ته دغه د پروګرام نه مخکې د خپرونې نه مخکې یو ټلیفون راځي او هغه ورته وایي چې د قارون ډیری سره نږدې یم نو دغه د قارون ډیری یو کلی دی نږدې دی را سره نو غواړو چې دغه ساز کې ګڼ نشي باران تیز نشي او د هغه نه خواږه شعرونه واورو ځکه چې د هغه د ژوند نه به هم تاسو خبر یې هغه خپرونه زمونږ د وصال په مازدیګر د فیسبوک په پاڼه او په یوټیوب کې نیازه خان په نوم باندې چې کوم دغه یوټیوب چینل دی هلته دغه خپرونه پرته ده تاسو به کتلی وي خو یو وارې ته بیا نوي او خواږه شعرونه اورو خانه سلامونه وعلیکم السلام نیازه خان صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او مونږ ته هم د عزت راوبخو ډېر خوشحاله شي ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه خانه ستا ډېر خواږه شعرونه دي که نه او ډېرو سندرغاړو ویلي هم دي خو د دغې تر څنګ ته ډېر خوږ انسان یې مونږ چې کله هم تا ته ویلي تا ښه په ډاډه زړه ویلي چې نازه خانه تور د تان دی او له تاسو قربان بیا هر کله راشئ نو زه ډېر زیات خوشحاله شم دغسې عزیز دی که زه به دغې لارو باندې تېرېږم استاد مې ولیدو خوشحاله شوم خو په دې لاره باندې چې زه کله هم ځمه راځم نو د عزیز سره خامخا په هغه کې یو په رابطه کې یو نو ستا د الله قدر وکړي چې مونږ کله هم ویلي دي او تا مونږ ته خواږه شعرونه ویلي دي نو دغه مازدیګر دی او دغه باران دغه ساس کې هم دی که نه وریځې راغلې چې راورسېد او باران راښکې شو چې روانه شوله صابر صاحب وایي که نه نو دغه وریځو پته نه لګي زه یم د باران ګڼ نه شي نو زه یم که شعرونه راته ووایي مونږ به دا ناست ملګري به یې واورو خوشحاله به شو دغه د وصال مازدیګر چې کم کتونکي دي دوی به یې هلته وګوري وابې اوري انشاءالله څه شعرونه دي بې مقطع غزل دی چې دا به رښتیا وي تصور به د ایمان ختم شي دا به رښتیا وي تصور به د ایمان ختم شي که مو په زړونو کې کورونه د جانان ختم شي او یا که د میو کمی راغی یا د حسن کمی یا که د میو کمی راغی یا د حسن کمی نو په دې ښار کې خو به امن او امان ختم شي ډېر ښه یاره ډېر ښه ډېره مننه او چا سره نه ښایي دا خصوصا تاسو ته ډالی چې چا سره نه ښایي چې چا نه د څوک مخ واړوي چا سره نه ښایي چې چا نه د څوک مخ واړوي چرته چې بل ختم شي هلته کې خو ځان ختم شي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی ډېره مننه او دلته به کم شهید ستوري د اسمان جوړیږي دلته به کم شهید ستوري د اسمان جوړیږي دلته خو دومره مړه شو هسې نه اسمان ختم شي ډېر ښه یاره دا بیا ووایه یاره ډېره مننه دلته به کم شهید ستوري د اسمان جوړیږي دلته خو دومره مړه شو هسې نه اسمان ختم شي او خوند خو یې دا دی چې کږو وږو شیبو کې درشم خوند خو یې دا دی چې کږو وږو شیبو کې درشم بیا به یې څه خوند وي جانانه چې باران ختم شي ډېر ښه او زه په بل سیس پیژندی نه شوم چې د کلي یم زه په بل سیس پیژندی نه شوم چې د کلي یم خو په دې ښار کې د مشکو د دکان ختم شي ډېر ښه دی
وصال خانه دا کیمرا او په دغه کیمرې باندې یو رغه کېده چترې ورکې کنه چترې هغه شته دی کنه دا شمسه شابه او کنه دغه کیمرا مې غبل لمده شوله څه چې بس دغه محبوبه مې را روانه ده څو شعرونه نیازک خان صاحب چې تاله په زور به د حالاتو نه خندا واخلمه تاله په زور به د حالاتو نه خندا واخلمه خو لږ مې پرېږده چې زه لږه شانې ساه واخلمه او بیا راته ټول ورځ دا ټول خلک خواږه راګوري بیا راته ټول ورځ دا ټول خلک خواږه راګوري مورې چې ستا نه زه په کم ورځ دعا واخلمه ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېره مننه بیا راته ټول ورځ دا ټول خلک خواږه راګوري مورې چې ستا نه زه په کم ورځ دعا واخلم او زه مې په کور کې اکثر خپل بچي په دې مشغول کم یو له به هغه څیز راوړم بل له به دا واخلم ډېر ښه دی یار او ستاسو د چم دومره اثر دی چې زه پوهه نشم ستاسو د چم دومره اثر دی چې زه پوهه نشم که نارې هر چاته کوم نو نوم ستا واخلم ډېر ښه دی یار ډېر ښه او په تصور کې د نیم کلي ملکه کمه په تصور کې د نیم کلي ملکه کمه د کونډې زوی کم ځان د نیم کلي باچا واخلم ډېر ښه دی یار او زه څه د ځانه ستا د سترګو جنګ ته ملا نه تړم زه څه د ځانه ستا د سترګو جنګ ته ملا نه تړم زه په اول د زړه زخمونو نه سلا واخلم ډېر ښه دی او خان زمونږ چم ته راغې ما نه بغیر بیا تللی دی یار وې ورځمه چې په دې خو دې حیا واخلم ډېر ښه دی یار دا کم شعرونه تا ووایي بس یو دوه درې شعر هلته په چوپال کې کښېنو کیسه به را جوړه کړو یاره باران تیز دی یاره الله د نوم ازار شمه دلته راته موبایل لغه مې کوي که نه باران دی که نه مانه بس یو خوا ډز دی بل خوا باران دی په قارون ډیری کې تا څه ماته یاد کړو چې څه ووایې دقه ووایه زه ته ګلاب ګلاب شونډې دې څه پرانیسته دا داسې نږدې شته نه که نه یار رانه هېر نه شي نیازک صاحب دغه څو شعرونه دي چې ما خو د مینې قصې نه پرانستې ما خو د مینې قصې نه پرانستې دا زړه مې نه دی دا خو ده پرانستې او اقه دی بیا د کاره ووتلو یو خو دا زلفې به دی نه پرانستې ډېر ښه دی یار اقه دی بیا د کاره ووتلو یو خو دا زلفې به دی نه پرانستې او دومره بې زړه نه یو چې ور پې نه شو که بندې لارې چا د زړه پرانستې ډېر ښه دی او خان نه د شته خبرې هېرې کړلې ګلاب ګلاب شونډې دې څه پرانستې نور ریکارډ کوو که نه ته د سیلۍ غوندې راوال وتلې دقه ووایه ته د سیلۍ غوندې راوال وتلې منګه تڼۍ د ګریوانه پرانستې ډېر ښه دی یار ما نه شروع شوه تا په ما ختمه کړه ما نه شروع شوه تا په ما ختمه کړه په دریو لمحو کې د دنیا ختمه کړه او د مونځ نه پس مې خیرې نه دي کړې چې ته را یاد شوې ما دعا ختمه کړه ډېر ښه دی یار او تاسو خپل فکر کې تیاره راوسته د چا په ژوند کې مو رڼا ختمه کړه ډېر ښه دی او کومه کیسه چې په خندا شروع شوه هغه کیسه دې په ژړا ختمه کړه ډېر ښه دی یار دا شعرونه وایم ښه ده موټي مالوچ مې دې راوړي ستا سودا ته ناست یم موټي مالوچ مې دې راوړي ستا سودا ته ناست یم خیر که د ټولو خریدارو نه د شاته ناست یم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی یار موټي مالوچ مې دې راوړي ستا سودا ته ناست یم خیر که د ټولو خریدارو نه د شاته ناست یم او فکر مې داسې چې رڼا یې ټول جهان ته رسي فکر مې داسې چې رڼا یې ټول جهان ته رسي خو په خپل کور کې زه د بل د کور رڼا ته ناست یم او خلکو د خلکو په ذهنونو هم قبضې وکړلې خلکو د خلکو په ذهنونو هم قبضې وکړلې زه یم تر اوسه لا د ستا د دیدن غلا ته ناست یم او که څوک راتلی شو د لاسۍ راکولې شوله که څوک راتلی شو د لاسۍ راکولې شوله د چا کوڅه کې به د مړ ارمان دعا ته ناست یم او خان مړه دواړو راله زړه د مینې وټکوو زه که قاضي ته چېرته ناست یم که مولا ته ناست یم
بس باران دی هلته چوپال د زوستاجي ګرانو ملګرو دغه باران راښکې دی او موږ خو کوشش کوو د خان د کور ودان وي په دغه چوپال کې بیا داسې ناستې را جوړ کړو ورځو هغه طرف ته دغه ځای کې یو چوپال دی د پټي په دې غاړه یې را جوړ کړی دی لښتي سره نو زه وایم چې بس خانه لاړ به شو هلته به کینو او یو څو شعرونه په هغه چوپال کې بالکل 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 انشاءالله زه ډېره زیاته مننه راځئ Da meg giden eller på samma.